پنجشیر یو له هغه ولایتونو نه و چې په طول د 20 کلونو کې د قدرت یوه جزیره وه. په تیر نظام کې غوښنه برخه له هغه نه به تاسو خبره چې 600 جنرالان د کرزي په حکومت کې د دوی تقریبا 8 وزیران کلیدي وزارتونه دوی په لاس کې وو. دا چې کله د کرزي په حکومت کې هم دوی هغه څه چې د دوی زړه غوښته هغه یې کوه. وروسته د اشرف غني د حکومت د خلکو امیدونه و چې دوی ځکه د هغه ژمنې دا وې چې زه به فساد ورکوم، زه به غله محاکمه کوم. د خلکو یو څه امیدونه و. د وخت په تېرېدو سره د کرزي حکومت هم د هغوی تر سوري لاندې راغله. دا خلک تیر نظام زړور کړي وو. تیر وخت کې ټول افغانانو جهاد کړی ده، لیکن د پنجشیر قمندانانو جهاد نه ده کړی، هغوی پروتوکولونه کړي وو. لیکن د جهاد په نامه ټول هر څه هغوی خپل ځان ته کاش کړه چې موږ جهاد کړی، موږ مقاومت کړی. د پنجشیر له فتحې وروسته هغه څه چې دوی چور کړي وو، د روسانو له ماتې وروسته دفاع وزارت په مکمل پنجشیر ته تللی و. هغه د اوس ولید موږ چغې وهلې چا نه منه. نور استخباراتي لاسونه مو خو الحمدلله د وخت په تېرېدو سره هغه د تاسو پنجشیر ولید چې نه چا مقاومت وکړه، نه یې مقاومت وکړلی سو او نه د مقاومت خلک ونه. ځکه پنجشیر د مقاومت ځای نه، دوی که مقاومت کوو ټول افغانستان د دوی په لاس کې و. دفاع وزیر پنجشیری و، په امنیتي ارګانونو کې ټول د پنجشیر قمندانانو دوی به کړی مقاومت. اصلا د مقاومت روحیه دوی له لاسه ورکړې وه. هغه روحیه چې دوی تیر ځل ورکړې وه خلکو ته چې طالبان پنجابیان دي راځي خلک خوري د تاسو کورونه چور کوي، ده هغه روحیه نن خلکو نور سره منه. ځکه طالب راغی هغه څه یې وکړه چې چا تمه نه درلودله. بله، پنجشیر ولایت چې کله 33 ولایتونه طالبانو تر خپل کنټرول لاندې راوستل، دغو خلکو چې ځینې دولت کې کار هم کوو، لکه د ولسمشر مخکیني ولسمشر لومړی مرستیال مرستیالي لاړ پنجشیر ته، دفاع وزیر هم ورسره لاړه. طالبانو د خبرو وړاندیز ورته وکړ، خبرې پیل کړې ورسره، خو خبرو نتیجه ورنه کړه. ولې نتیجه ورنه کړه؟ سیرت صاحب خبرو خو نتیجه ځکه ورنه کړله چې طالبان د چا غوښتنې نه مني، داسې غوښتنې چې هغه نامشروع وي. 20 کاله د دا نظام وخوړه، د کرزي د غني هغه نه وروسته د روسانو سره د پروتوکولونو وکړه. هر وخت دوی د غوښتنو د بدماشۍ په اساس غوښتنې درلودې. د دوی غوښتنه دا وه چې موږ ته به 30% واک راکوي، خارجیان چې راځي تاسو به یې پوښتنه نه کوئ، سلاګانې به نه وړئ، پنجشیر ته به نه راځئ، والي به د دوی په یعنې یو نظام دا خو د اشرف غني او د کرزي نظام نه چې د دوی غوښتنې ومنل کېږي. طالبانو بار دا خبره ورته کوله چې ګوره تاسو ته عفو عمومي ده، تاسو په تیر کې جرمونه کړي دي، خیانتونه مو کړي، دا هېواد مو خرڅ کړی، د عفو درته کوو، خپل ژوند وکړئ، وروسته د موږ کار د کوم حکومت کې راوستلی هغه ده که نه. خو دوی په خپلو شرایطو ولاړو. دوی دا فکر کوو چې طالبانو نور خلکو سره ډېره صله رحمي وکړه، موږ سره به مو کنې دا ډېر وخت 20 ورځې دوی ته وکتل. ډېرو طالبانو دا نه غوښتل چې پنجشیر باندې باید همداسې په همغه ګرم کې ورغلی او که طالبانو تر دې زیات فرصت ورکړی و استخباراتو نړیوالو نورو قوتونو پنجشیر کې مداخله کوله، بیا به طالبانو دپاره ستونزمن و. اوس هم په وخت اقدام وکړه. الحمدلله د پنجشیر فتحه د ټولې افغانانو دپاره یو خوشبیني وه او دغه د سرطان دانه د ابد دپاره نور د افغانستان له وجود نه پاک سو او طالبانو عملیات ورته وکړه. نور به انشاءالله آینده کې دوی ستونزې نه جوړوي. بلې، مننه جنرال صاحب. بله خبره، په دغه 2 ورځې کېږي د مقاومت د جبهې چې د طالبانو پر وړاندې بغاوت کړی و، دوی ادعا کوي چې طالبانو د پاکستاني پوځیانو یا د پاکستاني جیټ الوتکو په مرسته باندې دغه جګړه کې برخه اخیستې ده او عملا دوی یو انځور هم خپور کړی و د یوې جیټ تیارې چې دوی راغورځولې ده. تاسې په دې اړه څه نظر لرئ؟ نو طالبانو که د جیټ تیارو بمبار کړی نو بیا ضیا مسعود په پاکستان کې د قومنده به هغه ورکړي وي، د پارلمان رئیس پاکستان کې د قومنده به هغه ورکړي وي. دوی د پاکستان معزز میلمانه هغه وخت ثابت شول چې کله طالبان کابل ته راځي دوی په تیاري کې ځي، پاکستان هېواد کې کوزیږي او د عیسی مشر د سفارش دپاره رالیږي. دا منطق نه مني. دوی مخکې تنها پاکستان نه د ټولو هېوادونو استخباراتو د افغانانو د زجر او د سکنجې دپاره دوی کار کړی ده. دا منطقي نه ده چې یو څوک دی وایي په هلمند باندې چې طالبانو چې هلمند نه رانیول له قنداره نیول تر کابله پورې دا ټول سیمې ونیول، دلته چېرته و بمبار؟ طالبه کوم چورلکه درلودله؟ طالبان راځي پاکستانیان له اسلام آباد په پنجشیر باندې بمبار کوي. دوی د ثابته کې ده
چې اول خو پاکستاني تیروز دا کاملا ردوم چې دوی بمبار نه ده کړی او نه بمبار شوی، نه په پنجشیر کې هغسې جنګ شوی چې دوی انځور وړاندې کوي، ورانه نه ده شوی، بازار نه ده وران شوی، د چا دکان نه ده چور شوی. څنګه چې کابل پر امن فتح شو، راغلل طالبان پنجشیر کمربندو کې دوی مقاومت وکړ، نور چې کله په کمربندونه مات شول دوی وتښتېد او دوی دې وشرمېږي چې اوس هم د پاکستاني الزام په طالب لګوي. د دوی ټول لنډغر په اسلام آباد کې ناست دي، له دې هېواد نه یې تېښته وکړه، هغه که د حزب وحدت مشر ده چې بدماشان به په دې هېواد کې په افغانانو کوه، د دوی هغه کلیزې دغه اژده ثور چې ده، اژده ثور ده که چې 2 ورځې پاتې ده، یعنې د کابل ښاریان دا اوس دومره خوشحاله دي چې شکر چې هغه وخت نسته، خلک په موټرو ووهه، په برشو یې ووهه، ډزې پرې باندې وکړه. هغه وختونه نور لاړل، دلته به نظام حاکم وي، نظام د ټولو دپاره یو شی ده. پنجشیر د افغانستان خاوره ده، په دې خاوره باندې طالبان اوله ویلو چې که د موږ زرګونه خلک پرې باندې قرباني کېږي موږ دې ته تیار یو. حاکمیت د نظام داسې نه راځي چې ته به ما ته د زور ښیې او ما ته 30% حکومت به له طالب نه غواړې، نه طالب د چا بدماشي مني. امریکانو تر وروستۍ شېبې د کابل په هوایي میدان کې رابطې له مشرانو سره کولې چې موږ ته وخت لږ جای بالاخره تاسو ولیدل چې هماغه کومه نیټه چې ورته ټاکل شوی د دوی وروستی پرواز چې کېده زه هلته موجود وم، ټول طالبان خپل رب ته په سجده شو چې یو د سرطان دانه ختمه شوه، دویم یې پنجشیر و هغه هم خلاصه کړله. بلې خلک اندېښمن دي همدغه مسلې ته زه راځم چې تاسو یادونه وکړله چې دغه د حزب وحدت یا ځینې نورو ګوندونو مشران په پاکستان کې دي. خلک اندېښمن دي چې دوی به په راتلونکي حکومت کې کیدای شي داسې انګېرل کېږي چې طالبان به دوی ته ځای ورکړي، بیا به همغه رقم باندې په چوکیو باندې وي لکه پخوا چې څه ډول چوکۍ وي. آیا داسې به وشي؟ څومره پورې چې موږ د ذبیح الله مجاهد صاحب خبرې اورېدلې دي، د ډاکټر نعیم صاحب م اورېدلې دي، قطعا دا امکان نه لري چې دا لنډغر، دا خلک چې هېواد یې خرڅ کړی، دې خلکو چې جنایتونه کړي، غصب یې کړی ده، دا د طالب سره په راتلونکي نظام کې، ځکه طالب خو راتلونکی ملت ته جوابدې ده. اوس خو نظام د طالبانو ده، اوس که هر څه کېږي، که بدامني وي، که قیمتي وي، که په یو ځای کې جنګ وي، ګوته طالب ته نیول کېږي. اوس خو غني نشته، اوس خو نور نشته. نو دا چې طالبان هغه پخواني جنایتکاران راوړي په واک باندې دلته په موږ باندې حاکماني، شخصا ما ته خو د برداشت وړ نه ده. همداسې او نه به طالبان داسې کار وکړي انشاءالله. زه درته یقین اطمینان در کوم چې طالبان به کله هم داسې تېروتنه ونه کړي چې د تیر نظامونو لنډغر زورواکي بدماشان هغه بیا واک ته راولي. او د یو عادي افغان په صفات باندې هر څوک کولی شي په دې هېواد کې ژوند وکړي. دا یې هېواد ده، خاص کر تجارانو ته طالبان ډېر لیواله دي، د دې هېواد نورو وګړو ته هغه خلک چې د له طالب نه خلکو ډار کړي دي، سرمایه یې پرېښې، شتمني یې پرېښې تللي دي. اوس موږ ګورو ورو امیدونه پیدا کېږي، راځي او انشاءالله العزیز دا هېواد به په ډېر ښه طرف باندې روان شي. بلې همدې خبرې ته په ربط کې د طالبانو راتلونکی حکومت به د همه شموله خبره کېږي یا د ټول شموله خبره کېږي، دا به څه ډول همه شموله وي؟ همه شموله په دې معنا نه چې ډاکټر عبدالله به 50% وي، همه شموله په دې معنا نه چې کرزی به پکې وي، همه شموله په دې معنا نه چې ګل اغا شیرزی یا نور خلک به پکې وي، همه شموله په دې معنا چې د ټول افغانستان خلک، قومونه، دوی به پکې خپل ځان ګوري. دا معنا نه چې اوس د هزارګانو د قوم نه به راجګېږي محقق پکې و نو همه شموله سو. اصلا هغه همه شموله نه ده، خو د زورواکانو حکومت همه شموله په دې معنا چې له هرات نه تر جلال آباد، له جلال آباد تر بدخشان، له بدخشان تر خوست، هر افغان خپل استازی په دې حکومت کې وګوري. هغه په دې معنا نه چې هغه به په تیر بم په حکومت کې 20 کاله هغه د امریکانو سره وخوړله، موسساتو سره کار کو، جاسوسي یې کوله، هغه د بیا له طالب سره. دا همه شموله نه ده، دا خلک غلط فکر کوي. همه شموله دا معنا د پوهنتون استاز به یې پکې، محصلین به پکې وي، کدرونه به پکې وي، هغه خلک چې استعدادونه درلوده په تیر نظام کې هره چوکۍ په ډالرو خرڅېده، اوس به هغه ځوان ته مستقیم هماغه چوکۍ بې ډالرو بې رشوته پیدا کېږي تر څو د دې هېواد خدمت وکړي. موږ انجینرانو ته ضرورت لرو. پرون د یو پیلوټ چې له کونړ نه طیاره راولېد، دومره هرکلی وشو، خلک ورغلي. یعنې یقیني نو موږ پیلوټانو ته، انجینرانو ته، کدرونه خو ټول دوی وتښتول. دلته حوزې په پیسو خرڅېدلې، امنیه قمنداني پیسو خرڅېده. خوست د ولایت د والي خبره ده، ماته یې کړې ده، وایي په 14 لکه ډالر ما د خوست ولایت اخیستی. هغه کم پوهېدم چې نظام سقوط کوي. نو داسې چوکۍ خرڅېدلې. اوس به هغه خلک چې کدرونه دي
پیسې نه لري، غریبان ول، په ډېرو مشکلاتو تعلیم کړی، اوس هغوی ته د خدمت دروازه خلاص شوه. دې ته هم شموله وایي چې د یو غریب سړي کورنۍ والا زوی چې ښه استعداد لري، هغه راشي سبا دلته د موږ تر څنګ ودرېږي او ښه وظیفه ولري، بې لري شپاتی ولري، دا هم شموله ده. بلې دې ته راځو. تاسې د استعدادونو او د کدرونو خبره وکړه. د طالبانو په راتګ سره په ګڼو وزارتونو کې مولوي صاحبان راغلل، په چوکیو باندې د سرپرست وزیرانو په توګه یا د ریاستونو د ریاست د کنټرول لپاره دوی راغلل. ځینې خلک، ځینې ځوانان، ځینې لیسانس، ځینې کدرونه داسې انګیري او داسې ویره لري چې دوی به یوازې د حکومت تر خپل انحصار لاندې راولي. آیا دا به همداسې دوامداره وي که لنډمهاله به وي، بیرته به ویشل کېږي دا چوکۍ؟ سیرت صاحب محترم، ګوره اوس حالات نظامي دي. طالبان راغله، په 20 ورځو کې چرګ و تاګۍ کې د چرګوړی نه باسي. طالبانو 20 کاله تېر سو، خلک دومره لوړ امیدونه کوي چې هر سړی کوشش کوي. ما ته څو کسانو ټلیفون کړی، جنرال صاحب وزارت خارجه، جنرال صاحب سړی لږ انتظار وکړه. دا دلته دا تیر نظام په لکونو مامورین درلوده، دا بیرته به هماغه مامورین راځي. نوي خلک په کرکټ بورډ کې تیر نظام دومره غبن کړی چې کرکټ بورډ کې 25 26 40 50 کسانو ضرورت په واسطو، په رشوتونو، په نورو پلمو باندې، په مداخلو باندې د هغه تعداد 2500 ته رسولی ده. دا مشکلات ټول دا به حل کېږي سیرات صاحب. موږ ضرورت لرو، ټول ادارې ضرورت لري، په خپله به دوی ته وایي چې راسئ، په خپله به د هر وزارت، د هر ادارې وکه په راس کې طالبو حق ده. 20 کاله دلته جګړه کړې ده، وینه یې توی کړې، قرباني یې ورکړی، لوږې یې تېرې کړي. دا خو اوس نسي کولی چې وزارت ډاکټر عبدالله ته پرېږدي. ډاکټر عبدالله په تیر نظام کې دی پوهېده، والله که پوهېده، قسم په خدای درته په یقین سره وایم چې دویم سم شاګرد له ډاکټر عبدالله نه ډېر هوښیار دی. په تیر نظام کې تعدیم څه شی و، جنرال رازق څه شی و، په سلګونو جنرالان درته ښیم چې هغه خپل نوم نسو لیکلی. په وزارتونو کې 20 کاله د امریکانو سره په 52 کې راغلي سیاسیون، پارلمان وکیل، والی، وزیر تاویده را تاویده. نور کوم کادر ته طالبانو تیرو نظام اجازه ورکړې؟ کوم ځوان ته یې ورکړی ده چې چا کار کوه هغه خو تا ولیده چې تر کومه جوه پورې په منډه کړه. خبریالان یې ونه وژل، سانسور یې ونه لګوه. په دغه تاسو په سټیډیو کې څوک کېناستلی سو، یوه خبره د دې نظام په صداقت باندې په خلاف کولی شو، ویلی شو چې دغه جرم خو لنډه غري وه، را به په همدغه تلویزیون باندې لاس وارې حمله نه ده کړې. زه شاید ولې یې کړې وه؟ وجه دا وه چې دلته هر څه په نامه د قوم پرستۍ، په نامه د مشارکت ملي، په نامه د 50% یوه ریشخندي و. هغسې ریشخندي طالبان نه جوړوي. کدرونه به کار کوي. کیدای شي تاسو به یاد ساتئ چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره هغه خلک چې له طالب سره دښمني کوله خو واقعا د هېواد ته خدمت کولی، بیرته به انشاءالله راځي. ډېره مننه جنرال صاحب. راځو د پنجشیر ولایت پوځي اړخ ته. د پوځي له اړخه پنجشیر ولایت څومره د هغه سنګرو، پیاوړی سنګرو؟ پنجشیر ته تبلیغات شوي وو. جګړه ما مخکې هم تا ته ویلې چې جګړه انګېزه غواړي. یو دښمن سره چې ته مخامخ کېږې، ته به خپل افرادو ته انګېزه ورکوې چې په دې بنیاد باندې زه د دښمن سره جنګېږم. هغوی انګېزه نه درلودل. هغوی که پنجشیر کې راغلل، په پنجشیر کې محاصره سو، که خلکو ته یې چې طالب پاکستاني سه، هغه ورته یې کابله چرایلاده دي. که ورته یې طالب اسرائیلي سه، هغه ورته یې د هلمند جنګ مې کړي. د پنجشیر خلکو جګړه نه غوښتله. یعنی باور په خدای وکړئ، د پنجشیر خلک دوی محاصره کړي وو. که خلکو جګړه غوښتلی، دا جګړه کېدای شي 15 میاشتې هم طول ویستلی وی. دوی انګېزه نه درلودله. طالب دومره قوي انګېزه درلودله، طالب ورته ویلي چې 20 کاله پنجشیر ناروا کړې ده. د دې نظام ټول امکانات تا پنجشیر ته ننویستلي دي. روسانو د وخت غنیمتونه دې مې وړه، له روسانو نه دې مو اخیسته، د مجاهد نه دې مې وړه، له امریکانو دې مو اخیسته. ټول هېواد DDR پنجشیر د مور او د میرې سلوک همدغه امریکانو که پنجشیر ولې DDR نه سه؟ بلې جنرال صاحب، د پنجشیر د جګړې مسله چې کله طالبانو د مقاومت د جبهې ترمنځ جګړه روانه وه، هند، ایران، روسیې او ګڼو نورو بهرنیو رسنیو په دې باندې ستر بحثونه کول. هره ورځ په دغه بحثونه ما خپله هم کتلي دي. دوی دغه ولایت ډېر پیاوړی سنګر باله، نه ماتېدونکی سنګر باله. څنګه مات شو؟
خو نه روسانو نه هند او نه ایران او هر چا چې دوی سره د دوی تر څنګ ولاړ. زه خپل هم داسې رسنۍ څارم، ما په ډېرو ځایو کې لیدلي چې ایرانیان د پنجشیر په جګړې باندې ډېر خفه او ډېره لابي ورته کوله، هم هکذا هندوستان. خو له دې وروسته موږ دوی نه غواړو چې د افغانستان په چارو کې د مداخله نه کوي. پنجشیر حالت دوی ته نه معلوم. د پنجشیر حالت هغه نظامیانو ته معلوم و چې په پنجشیر کې په لومړۍ کرښه کې جګړه کوله، هغه قمندانانو سره چې موږ غږېدل هغه کاملا اطمینان راکوه چې هیڅ جګړه هیڅ سختي نه لري. له ارغنداب نه د پنجشیر جګړه سخته نه وه، د پکتیکا له ارګون او د ننګرهار له ډېرو ولسوالیو نه د پنجشیر جګړه سخته نه وه. دوی هغه څه توقعات چې له نړیوالو درلودل، امریکانو نه درلودل چې دلته به امریکان د دوی مرستې ته راودانګي، فرانسه به راودانګي د تیر په ځل، نور هیوادونه استخبارات، هغسې ونه شول ځکه طالبانو ډېره قوي ډیپلوماسي په لار واچوله، د هغه هیوادونو مخه یې ونیوله، مداخلې ته یې پرېنښوده، بالاخره د لنډغرو ګیله ورټول کړه او قصه یې ورختمه کړله. اوس موږ هغه هیوادونو نه غواړو چې له دې وروسته کوشش مه کوئ. او په طالبانو نوم غږ دا ده چې هیڅ استخباراتو ته اجازه ورنکړي، متوجه سي چې هر چا د موږ په هیواد کې مداخله کوله غاښ ماتونکی جواب ورکړي، تر څو د موږ هیوادوال په امن کې ژوند وکړي. بله، ډېره مننه جنرال صاحب. راځو مقابل لوري ته. مقابل لوري له کومو تکتیکونو، دفاعي تکتیکونو استفاده کوله؟ هغوی خو که پنجشیریان خو په خپله زه خو ورته پنجشیریان نه وایم، زه ورته لنډغر وایم. هغوی کوشش کوي چې د تیر په څیر باندې ځان پسې غټ غټ غرونه راخطا کړي، خو طالبانو دې ته ترتیبات نیولي وو. د تیر په ځیر سالنګ ځان پسې وران کې طالبان مخکې نه سالنګ ته رسي. تیر ځل او دا ځل پنجشیر ډېر توپیر درلوده. تیر ځل دوی په تخار کې، په بدخشان کې، په قندوز کې، د بغلان سیمې ورسره، پل خمري د دوی یوه رهبري وه. اوس خو رهبري ماته شو. د مسعود زوی خو تر پرونه چوشاک خوړ، هغه په جنګ څه پوهېده. بسم الله محمدي یقیني درته په پنجشیر کې نه و، صالح په پنجشیر کې نه و، ځکه پنجشیر باندې به اکثره انټرنیټ قطع و، ده به ټویټ پکې کوه، دا یې له کوم ځای کوه. دوی دلته موجود نه و. پنجشیر یو څو جنګ سالارانو تفریح کړ، هغوی مقاومت ونه شو کړلی، او طالبان له ډېر حوصلې نه، له ډېر تخنیکي لارو نه ښه جنګي خلک یې ورته راوسته. هغه خلک یې ورته راوسته چې چا بولدک سقوط که، چا په هلمند کې بریاوې درلودې، چا په دې نورو په دې حلقوي جنګو کې، چا بدخشان په یوه ورځ باندې ټول ولسوالۍ فتحه کړلې. هغه خلک یې د جګړې کرښې ته راوسته. هغه هم په اخلاقو، هم په نظامي، هم په هر لحاظ باندې هغه د ماتې خلک نه و د طالبانو په طرف کې چې کوم قمندانانو. هغوی روحیه نه درلودل. اصلا جګړه په روحیه کېږي، په وسایلو نه کېږي. که چېرته په وسایلو کېدلی، ناټو، امریکا او د هغوی اتحادیونو په افغانستان کې ماته نه منله. هغوی طالبانو ته تروریستان، لیکن عملونه ټول د دوی د تروریستانو. طالبان د دې هیواد خلک دي. دې نه وروسته به موږ طالبانو سره ولس ټول همکاره کېږو، تر څو په بیا رغونه کې د افغانستان په ازادۍ کې مو وینه تویه کړه. الله دې ټولو قرباني قبوله کړي. خو د دې هیواد په جوړولو کې باید خوله ټوله تویې کړو، لاس یو بل ته ورکړو، د مینې غېږه پرانیزو، یو بل وزغمو، پیغورونه ور نه کړو، طالبانو سره همکاره شو. زه پوهېږم په دې باندې چې یو دم دومره د قدرت غټه خلا طالبانو کنټرولول دا ناممکنه و. خو الله تعالی چې څه کوي، د خلکو همکاري دا بیل شی. د دې نه وروسته م انشاءالله چې ولس له طالب سره همکار شي، د جرمونو، د جنایتونو د دې په راټیټېدو کې ولس ډېر کومک کوي، اوس هم کوي. زه په خپله د دې شاهد یم. راتلونکی ماته روښانه ښکاري. ډېره مننه جنرال صاحب. راځو د طالبانو تکتیکي پوځي دفاعي تکتیک ته. په پنجشیر کې طالبانو له کوم پوځي او دفاعي تکتیک څخه کار واخیست؟ لومړني معلومات چې د ما دي، هغه طالبانو ډېر زیات جیمرې ځان سره وړی وې. د دوی هغه د چاودنو مخه یې په هغه ونیوله. بل د مین پالۍ ماشینونه یې وړي وو، تخنیکي خلک یې خپل وړي وو. د طالبانو نو په پوځي تکتیک خو به تا ته معلوم وي چې په بوشکې باندې د 3 میلیونو ټانک په هوا کوي. نو هماغه پخواني تکتیکونه نوي شی نه و. روحیه، رسنۍ، سیاسي لوبه، دا ټولو کې طالبانو ډېر رغنده رول ولوباوه. فرض که نړیوالو ته قناعت ورکول، د پنجشیر خلکو ته قناعت ورکول، په دا نورو ځایونو کې د عفو فرمانونه، خپل دښمن بخل، دا ټول هغه څه و چې پنجشیریانو ته دا جرأت ورکړه چې هغوی له جګړې لاس واخلي. که چېرته طالبانو انتقام جویي کړې وای، خلک یې وژلې وای،
نور څه یې کړی لکه دوی چې کوه بیا د پنجشیر جګړه سخته کېدله ځکه یو څوک چې له مرګه ویره ولري او پوهېږي زه وژل کېږم هغه تر وروستي شاجور کې تر وروستي مرمه جنګېږي خو د پنجشیر خلکو همدغه روحیه وه چې طالبان راته څه نه وایي راځه له جګړې تېر سه نو د دوی ډېر خلک تسلیم سو د جګړې لیک یې ماتې شولې طالب شدیده جګړه نه ده کړې دا زه درته یقیني وایم مننه جنرال صاحب راځو دې ته چې ستاسې په نظر په پنجشیر کې کومو هیوادونو د مقاومت د جبهې ملاتړ کاوه نو دا هومره چې ګاونډي هیوادونو ورسره کوه چې څوک یې په څنګ کې وو علني هیڅ چا دا جرأت نسو کولی چې ووایي خو د هیوادونو ملاتړ وو د بهرنیانو اطمینان و تر دې اخره پورې امریکا لاس نه واخیستی له پنجشیر نه هندوستان نه واخیستی هغه خلک چې همیشه همدا د مقاومت جبهې په نامه باندې په افغانانو مسلط کړي و هغوی لاس نه واخیستی خو طالبانو کیدای سي له غیر رسمي یا له رسمي ادرسونو نه هغوی سره هم خبره کړې وي چې تاسو مه کوئ دا شی بیا هم پرې باندې غږ کوو چې موږ خپل ژوند ته پرېږدئ د مقاومت په نامه د دهشت په نامه او په بل نامه نور موږ مه ځوروئ څنګه چې نوره نړۍ د ژوند کولو حق لري موږ ته د ژوند کولو حق راکړي نور د موږ په وینو نه لمبوي او افغانان د کوشش وکړي چې نور د استخباراتو د سوخ کار نه جوړیږي هیڅ هم له لاسه د دوی نه کیږي طالب ډیر په یو قوي مورال دومره سلاح دومره غنایم دومره مهمات طالب ونیول چې زه فکر کوم د اسیا په کچه باندې نورو هیوادونو سره نسته او دا یوازینی طالب د دغه بیت المال ساتنه کوی چې بل څوک یې نشي کولی ډېره مننه راځو دې ته چې بیا به د جګړې احتمال وي مشکله ده ځکه د جګړې چانس نسته د جګړې انګیزه نسته جرأت څوک نشي کولی نړیوالو ژمنه کړې ده چې موږ به مداخله نه کوو چې بهرني هیوادونه مداخله ونه کړي په هېڅ صورت جګړه نه کیږي که چېرته پیښه سوه شاز او نادر طالبان ورته متوجه دي او په ډېر شدید انداز باندې به یې وځپي که هر چا د بیا جګړې د بیا مقاومت یا د بیا کوشش د هیواد په هره سیمه کې کوو که دا به نو داسې ځپل کېږي چې بیا به یې دوی هم یاد ساتي زه فکر ډېره مننه جنرال صاحب وروستۍ پوښتنه درنه کوم د ملکي تلفاتو په برخه کې څومره احتیاط نه کار واخیستل سو په پنجشیر ولایت ډېر زیات دومره دقیق احتیاط نه کار واخیستو ځکه موږ ملکي تلفات بیخي په پنجشیر کې لرو نه څوک ارقام نسي وړاندې کولی او ځینې خلک د طالب له بد انځور نه چې دوی وړاندې کړی و خلکو کډه سول اوس هم مخکې چې کوم ملګرو رابطې کولې ملګرو سره هغوی دا ویلې چې د پنجشیر خلک ورو ورو بیرته راځي خپلو کورونو ته خپلو جایدادونو ته او د طالبانو لخوا اعلانونه ورته کیږي چې هیڅ مشکل له چا سره نه لرو تر دې وروستۍ وخته پورې هم که چا موږ سره جګړه کړې په پنجشیر کې هغه سره مشکل نه لرو رادې سي نو انشاءالله ملکي تلفاتو باندې ډېر مخکې هم طالبان د کابل په نیولو کې د ولایتونو په نیولو کې ملکي تلفاتو ته ډېره وخت نه مخکې نه طالبانو توجه اړولې ده بلې ډېره مننه ښاغلی جنرال مبین د طالبانو د تحریک د ټولنیزو رسنیو یو تن غړی مننه چې تاسې خپرونې ته راغلئ او په بحث کې مو راسره ګډون وکړ سیرات صاحب تاسو نه هم یوه نړۍ مننه ستاسو همکارانو الله مو عزتمن قدرمن قدرمنو لیدونکو له تاسې هم مننه چې تر دې دمه له موږ سره وئ په پاک رب مو سپارم ښې چارې ولرئ د یو ودانه او سوکاله افغانستان په هیله